سلامونه دوستانو. ځینې ملګري میسج کوي چې ته کوم پروډکټ خرڅوې، موږ یې خرڅولی شو، نه یې شو خرڅولی. بالکل یې خرڅولی شئ. دې کې درې قسمه دې نه تاسو درې طریقو باندې ګټه اخیستلی شئ. اول به دا پروډکټ درته وښیم. دا رویل ګلو پروډکټ ده. دا برینډ نوم ده، دا یو کې کې دا ټریډ مارک دا نوم چې کوم ده رجسټر ده، د ال ټي ډي م رجسټر ده یو کې کې. دې کې درې رنګه دي. هیر کلر ده، دې کې ډارک براون ده، نیچرل بلیک ده او براون کلر. دې کې مطلب دا چې صرف ویښته رنګي، سکن نه رنګي او ملټي یوز ده. او بل چې دا پکې دا هیر کلر جل ده، دا جل ټایپ ده. دوه بوتلې دي، دواړه به پکې مکس کې څومره چې استعمالوي هغومره به ترې مکس کې په ویښتو به یې ولګئ او دا هم سکن نه رنګي. دې کې دوه کلره دي او دا ساشې ده. دا وړه شیمپو کې دي، وړې وړې پوړې دي. نو تاسو بالکل کولی شئ چې دې نه درې طریقو باندې ګټه واخلئ. هغه کومې طریقې دي هغه درته اوس وایم. یوه طریقه ډسټریبیوشن ده. که څوک یو کې کې اننه یې ډسټریبیوشن اخیستی شي، خو که څوک یې بند وي هغه ته ډېره فایده ده. مطلب ایټلي، جرمني، فرانس کوم بل ملک کې نو هغه ډسټریبیوشن واخلي. دومره غټ شرایط یې هم نه دي، 10 کاټنه مال ده هریونه. نو هغه چې واخلي هغې کې به موږ امازون دی، هغه ملک امازون، ای بی، ټیک ټاک شاپ او زموږ ویب سایټ کې چې څومره هغه ملک نه اډر راځي، ایډورټایزمنټ به موږ ورته کوو. څومره چې اډ راځي هغه به هغه ته ورځي. دا ټول به موږ ورته سیټ کوو. مطلب آنلاین څومره سیټ اپ چې ده هغه به ټول ورته زه خپله کوم. نور لوکل مارکیټ کې به خپله ډسټریبیوټ کوي. ریټ هر څه به د هغه په لاس کې. او دویم چې ده د افیلیټ مارکیټینګ ده. ویب سایټ زه به دلته لیکم، ورسره پاس لیکلی ده. دې ویب سایټ ته چې لاړ شئ افیلیټ کې چې ځان رجسټر کې اپروو شئ، نو هغې کې به ته د پروډکټ پکچر هغې ځینې راواخلئ، لینک درکړي خپل، هغه به یا بارکوډ به راواخلئ، هغه به خلکو ته ولېږئ. نو چې هغې نه یا به په سوشل میډیا باندې شیر کړي، هغه نه چې څومره سیل کېږي په دانه کې تقریبا 15% تا ته تر ګټه درځي. مطلب ته چې هغه لینک چاته ورشي هغې خلاص کړي، که 10 ورځو کې هغه څومره سیل وکړه، څومره سامان یې واخیسته، هغه 10 ورځو کې به په هغومره خریدارۍ کې ټولو کې به 15% تا ته ګټه درځي. او بل چې دا ډراپ شپینګ څومره چې ملګري پوښتنه کوي، ویب سایټ مې لیکلی ده، دې کې به پارټنر ود اس باندې کلیک کړي او هغې کې به بیا دا درې واړه ډیټیل وګورئ. ډراپ شپینګ کې به فارم ډک کړي، نو موږ به ورسره رابطه وکړو. نو چې څومره پروډکټ تاسو په هر پلیټفارم باندې خرڅوئ، اډر راځي، هغه اډر موږ ته راکوئ، اډر به موږ درته لیږو. نو دا درې طریقو باندې تاسو دې نه ګټه اخیستلی شئ. که بیا هم څه پوښتنه وي نو انباکس ته میسج وکړئ، زه به انشاءالله جواب درکړم. ډېره مننه.